بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ وای او د صحت په کړی کې باندې غښتي وای. زموږ تاسو د نن ورځې درس چې دی هغه اولفون دی. موږ تاسو په تیر درسونو کې د فونیم او فن درسونه تدریس کړي وو او د هغې لپاره مو یو څو کومکي درسونه هم ویلي وو. زموږ تاسو د نن ورځې درس چې دی هغه ډیره مهمه موضوع ده. موږ تاسو اوس د خپل غلطیو د متوجه کېدو هغه اصلي درس ته ورننوځو. راځو اولفون ته ډیر وخت نه نیسو. د اولفون تعریف ته که چیرې د فونیم شکل تغییر شي اولفون ورته وایي یا د فونیم هر غړي ته اولفون وایي. د دې دواړو تعریفاتو څخه موږ تاسې یو دوې کلمې راوړو. دلته موږ تاسې لیکلی دي لکه په دې کلمو کې دود او درد. دا د دې تعریف سره په ارتباط کې دي چې د فونیم هر غړي ته اولفون ویل کېږي. دا صحیح خبره ده چې موږ تاسې دلته لیکلی دي دود او درد. په دود او درد کلمو کې دال په سر کې او دال په بیخ کې په دواړو ځایو کې دال موجود دی. خو ځینې وخت موږ تاسې په تلفظ کې یو اواز په بېلابېلو ځایونو کې په بېلابېلو ډولونو سره ادا کوو. لکه دغه دال موږ تاسې دې ته ځیر شو، دا دال ته ځیر شو دود او درد. لومړنی دال او اخرنی دال دواړه دالونه دي. خو که چیرته وګورو د دې اواز بدل دی او د دې بدل دی. دا ولې؟ دا په دې خاطر چې دا دال چې دی دا لومړنی دال دا د یو بل فونیم په واسطه دلته موږ تاسو یو فونیم وینو واو دی. د دې فونیم په واسطه یې ارتباط یا کشش پیدا کړی دی. د دې سره په ارتباط کې دی. خو دغه دال چې دی دا د واو په واسطه کش شوی دی او د دې دال سره ارتباط پیدا کړی دی. همداسې د درد په کلمو کې که موږ تاسو درد ته ځیر شو او لومړنی دال چې دی پوره او اوږد ویل کېږي او اخرنی درد چې دی یوازې د اصولو له مخې خالي ادا شوی دی. د دې سره سم موږ تاسې یو بل تعریف ته که چیرې د فونیم شکل تغییر شي اولفون ورته ویل کېږي. موږ دلته د فونیم شکل یاد کړی دی. فونیم موږ هر توري ته فونیم ویلی وو. ب جیم دال چې اواز به یې پیدا کوو هغې ته مو فونیم ویلی وو. دلته موږ تاسې فونیم ګورو. ما په یو ځای کې لیکلی دي پترول او په بل ځای کې هم لیکلی دي پترول. دا پترول په توی لیکل شوي دي او دا پترول په ت لیکل شوي دي. نو دا پترول چې دی دا پترول په ت چې کله لیکل شوي دي دا د دې پخوانی شکل و او اوس شکل چې دی په دې ډول دی په توی لیکل کېږي. په هر ځای کې که تاسو ځیر شئ پترول باید په توی لیکلی وي. کله چې د اولفون موضوع زیاته عالمانو وڅېړله نو په دې کې متوجه شول چې ځینې نورې کلمې هم شته. په دې کې استثنا موجودې دي. ځینې نورې کلمې هم شته چې یو څو تورې بدل وي. موږ داسې دلته دا د ت توری په دوی تبدیل کړ. دا د اولفون دې ته ویل کېږي چې د فونیم شکل تغییر شي. دلته موږ تاسې فونیم ت فونیم چې دی موږ تاسې توري ویلی وو ب جیم دال ت ښین واو نون دا ټول مو فونیم ویلی وو. دغه مو چې کله ویلی وو دا توی هم فونیم دی او دا ت هم فونیم دی. نو دا د ت فونیم په توی تبدیل شو دې ته هم چې ویل کېږي اولفون ویل کېږي. او بل موږ تاسې راځو غږونه د سا د چلند د مخې په څلور ډوله دي. د مهمه موضوع ته باید موږ تاسې زیاته پاملرنه وکړو. لومړنی خپلواکې واویل غږونه، دویم نه خپلواکې کنسوننټ غږونه، دریم نیمواکې اسیمې واویل غږونه او څلورم غبرګ یا ترکیبي غږونه. د دې له جملې څخه موږ تاسې نن ورځ یوازې د خپلواکې واویل غږونه تدریسوو. راځو خپلواک یا واویل غږونه هغه غږونه دي چې د تلفظ په وخت کې په صوتي غړو کې هیڅ هوایي بندښت واقع نشي. باید دې ته پام وي چې که چیرته موږ تاسې غږونه تلفظ کوو یا غږونه په ژبه راوړو په ژبه کې مو هیڅ هوایي بندښت واقع نشي نو په دې وخت کې موږ تاسې کوم اوازونه تلفظ کوو هغه واویل غږونه دي. اوس واویل غږونه موږ تاسو وایو کوم دي او په څو ډوله دي. موږ تاسې دلته لیکو چې په پښتو کې واویل اوازونه اووه دي. ما دلته ټول لیکلی دي خو شمېر مې په دې خاطر نه ده لیکلی چې دومره زیات تشریح ته ضرورت نشته. واویل غږونه چې دي په پښتو کې هغه اووه دي. اووه غږونه موږ تاسو نن وایو. لومړنی راځو الف ته. دا په د شین رنګ مې چې لیکلی دي دا د واویلو شمېر دی. لومړنی الف دی. الف موږ تاسو چې کله لیکو دلته په دې ډول باید ولیکو. په انګلیسي کې دوه رکای په ورکو. آلو موږ تاسو لیکو چې آلو. د دې کلمې چې کله موږ تاسې د واویلو هغه تجزیه راوړو په دې ډول یې باید ولیکو. آلو دا مو ولیکه دا آلو شو. دا د الف په ارتباط کې دي. دا الف دی په دې خاطر موږ تاسو دا شی ولیکو آلو. دویم راځو زوار.
زوار موږ او تاسو په دې ځای کې لیکو زوار. دلته موږ او تاسو لیکو چې پښتانه مو چې کله ولیکل په دا ځای کې باید د ت موږ او تاسو په الف جګه کړی وای پښتانه، خو دلته یو کوچنی زورکای لري. په دې ځای کې موږ او تاسو چې لري زورکای. زورکی دپاره موږ او تاسو یې لیکو. دلته موږ او تاسو داسې لیکو په انګلیسي کې چې پښتانه مو ولیکل. تاسو دې ته ما ګوره چې دا اس دی، خو موږ او تاسو یوازې د جملې هغه معنا ورڅخه اخلو. پښتانه په دا ځای کې یا ایدو او په دا ځای کې یا ایدو. دا به وروسته ووایو چې دا د سکنې هې په دا ځای کې یا د لاندې هې معنا هم ورکوي. خو یوازې موږ او تاسو مطلب دلته چې دی دا د دې واویل حروف یا د زوار د واویل حروف دی. باید موږ او تاسو پښتانه دا ډول لیکلی وای. پښتانه موږ او تاسو په دې ځای کې چې کوم زوارکای ورکړی دی زوار ورکړی دی هغه د دې څخه دلالت کوي. دا زوار شو. او بل راځو پښتانه مو ولیکل زوار. نیکه دلته په دې ځای کې زوارکای دی، کوچنی زوارکای دی. په دې زوارکي کې موږ او تاسو دا ډول شی لیکو لکه ای چې سرچپه کې موږ او تاسو لیکو داسې دا ای لکه چې سرچپه کې دا د زوارکي معنا ورکوي، زوارکای معنا ورکوي. موږ او تاسو دلته لیکو نیکه. په دې ځای کې د کومه هې چې په اخر کې ور ختم شوې ده دا هې د زوارکي معنا ورکوي. نیکه په لاندې ډول ختم شوې ده، داسې موږ او تاسو لیکو. نیکه مو دلته لیکلی دی نیکه. دا نیکه چې اوس موږ او تاسو د تجزیې په خاطر لیکو باید داسې ولیکو چې نیکه. دا لکه ای چې سرچپه کې موږ او تاسو په انګلیسي کوچنی ای لیکو داسې. دا چې کله دې طرف ته داسې سرچپه کې په دا ډول داسې راوړوئ تر دې لیکئ دا شکل غوره کوي. نو دې ته ویل کېږي زوارکای. دا زوارکای شو. او بل راځو موږ او تاسې څلورم څرګند یا لاند زیر. څرګند به وي او یا لاند به وي، زیر به وي. د دې زیر لپاره موږ او تاسو دلته یې هم استعمالولی شو. دا یې دا او آی هم په انګلیسي کې ورته استعمالوو. نیکه موږ او تاسو د انګلیسي حروف په دې خاطر لیکو چې موږ او تاسو یې تجزیه زیاته وکړی شو، یعنې د تجزیه په اصولو یې پوه شو. څرګند یا لاند زیر موږ او تاسو لیکي. دلته موږ او تاسو لیکلی دی څرګند. سیالي کلمه مو لیکلې ده. د دې سیالي کلمه چې ده په دې کې دا یې راغلی ده. په دواړو ځایو کې یو په دا ځای کې راځي، دا په د منځ کې او بل په د اخر کې. او دا باید موږ او تاسو داسې ولیکو چې سیالي په دې ډول باید موږ او تاسو ولیکو. څه ډول؟ دا زیر چې دی دا د دې یې دلالت کوي. اوس پنځم راځو اوږد او سپک زیر ته. اوږد به وي خو نوره به وي سپک، دومره زیات فشار به نه ورباندې واردېږي. لکه موږ او تاسو دلته لیکو مستې مو لیکلې د مستې کلمه. د مستې په کلمه کې دا اوږده یې نه ده، دا موږ او تاسو باید دا ډول ولیکو. وینئ مستې دا اوږده یې تلفظ کړه ځکه چې په دا ځای کې اوږد او سپک زیر دی. اوږد دی باید موږ او تاسو دا کلمه لاندې کاش کو. دې ته اوږد او سپک زیر ویل کېږي. او بل چې دا شپږم چې دی اوږد پیش یا اوږد واو. شپږم موږ او تاسو دلته لیکو په دې ځای کې. په دې ځای کې موږ او تاسو لیکلي اوږد یا اوږد پیښ یا واو. موږ او تاسو که دې ته ځیر شو اوږد پیښ موږ او تاسو په یوه کلمه کې راځو انګور لیکو. که موږ او تاسو دلته انګور ولیکو ما دلته لیکلی دی انګور. خو د دې لپاره واو هم تلفظ کولی شو او او په انګلیسي کې موږ او تاسو ورته وایو. د دې دوه حروفو په واسطه پېژندل کېږي واو. موږ او تاسو دا واو چې دی دا د دې ر د ارتباط سره زیات کش شوی دی. که موږ او تاسو دا ر ورڅخه کټ کړو یوازې ولیکو انګو بیا اوږدېږي نه، ځکه په دې ځای کې موږ او تاسو کلمه ختموو انګو بس یوازې لنډ به وویل شي. خالي به د دې سره ارتباط ورکړي د پیش په ډول یا د واو سره د کشش په ډول، خو یو اخري کې بل توری ونه لري نو په دې خاطر نه کش کېږي. که چېرته دا توری ورسره یو ځای کو انګور، کله چې دې ته رارسېږي تر دغه ځایه پورې دغه واو کشش پیدا کوي. دې ته ویل کېږي اوږد یا اوږد پیښ یا واو ورته ویل کېږي. او اخرنی چې دی دلته لاند پیښ یا څرګند واو موږ او تاسو ورته وایو. لاند پیښ یا څرګند واو. لاند پیښ دپاره موږ او تاسې دغه یو کاروو د انګلیسي توری. واو هم کاروو خو دا واو چې دی موږ او تاسې باید په لاند ډول په دې ډول ووایو. لکه موږ او تاسو دلته وایو چې اور. دا الف چې دی الف یوازې لکه په سر باندې چې پیښ په وکې د دې سره ارتباط پیدا کړی دی، دومره نه کش کېږي لکه دوه واوونه. او دغه انګور چې د انګور کلمې ته چې موږ او تاسو ځیر شو لکه دوه واوونه چې په یو ځای وایي دومره کشش پیدا کوي. او دغه اور چې دی د اور کلمه هېڅکله کشش دومره زیات نه پیدا کوي. دا اور دا ډول ویل کېږي. اور یوازې لنډه ویل کېږي. لکه په منځ کې چې د واو موجودیت هېڅ
ضروري نه وي په دې ډول ویل کېږي لکه یوازې پیښ چې په وي موږ او تاسې په داسې کې اور دا ډول لیکو اور په انګلیسي کې چې کله اور ولیکو که په دا ځای کې موږ او تاسې اوار کو بیا باید زیات کش شي د دوو واونو په اور زیات کشش باید پیدا کړي لکه دلته موږ او تاسې انګور لیکلی دی که چېرته د انګور کلمې ته ځیر شو ولیکو چې انګور په دې کلمه کې دا او چې دا د زیات کشش معنا لري یعنې دوه واونه لکه په دې باندې چې پاس یو پیښ هم وي یو واوي او یو پیښ په وي په دې ډول دی